إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانان والحمد لله نن د ډېر خوشحالۍ مقام دی او د ډېر لوی احترام مقام دی الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته د کلي علاقې ته او ټول عالم اسلام ته د دې دستار باندې او د قرآن مقدس د خطونو د برکات شامل حال وګرځي نن ما ته خو پته نه لګي چې رضا په دارالمحققه کې طالبان جمع شوي دي او خلک راځي او سبقونه وایي عزتمنو دې اثر الله تبارک وتعالی پر ټول عالم دنیا کې اخلي دا نن ستاسو حافظان علما کرام تاسو په خدای چاپیرو وګورئ کنه چې دا د الله تبارک وتعالی عظیم احسان دی موږ تاسو سره حافظ صاحب دې صورت تلاوت او ذهن ته مې خبر رااله ځکه مې تاسو یې کوثر ستاسو مخ وړاندې دا الله داسې لوی احسان مهرباني ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نارین الواد یو نه دی پاتې شوی ماشوموالي کې وفات شوي دي کله چې ابراهیم مبارک آخري وفات کېږي نو ټول کافران خوشحاله شو خنداګانې کولې محافل جوړ کړه هر وخت به الله الله आवाज کوو زنن هغه آخري سرمیم ختم شوه بیا به څوک دا نوم نه اخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اسم خپاو او چې کله دا خبر تر ورسېده چې کافران خو د ابراهیم مبارک د په امر باندې ذات خوشاله شو الله خو ویني کنه جبريل مبارک لاړ شه زما حبیب ډېر پریشان دی او زیر ورته ورکا خوشاله کا دا صورت مبارک راغی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر زما حبیب وګوره مخه پکېږه ما ته درکړ دی حوض کوثر علما کرام ډېر زیات تفاسیر لري کړي دي خو مختصر او تفسیر د کومه مخه پکېږه د بچی په وجه خو د پلار نوم بقا پاتې کېږي چې پلان کې زوی دی د پلان کې نوسې دی نو ته په خپل بچی باندې مخه پکېږه کنارې نشته انا اعطیناک الکوثر ما ته داسې امت درکړی دی ډله مې درکړې ده د قیامت پر بستانم حیات او زنده عزتمنو مولا فرمائی آثار اقتدار توتا حشر متصل آثار اقتدار توتا حشر متصل خصم سیارو بے حاصل و خجل اے زما حبیبہ ستارا برکات و قرآن دا عظمت بدا قیامت پورے موجودی او دا دشمنان با خور او ذلیل الحمدللہ نو اللہ خپل پیغمبر تسلی ورکړه تاسو په خدای یقین وکړئ دا نن د خوشحالۍ مقام دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکړه چې داسې خلک به راځي چې د قرآن مقدس د الله د وحدانیت د دین اسلام د پاره ځان قرباني کوي بدن به قرباني کوي مال به قرباني کوي او ته به څه کوې الله موږ تاسو توفیق راکړي الحمدلله لازم په عمر خیر برکت سره ټول دوستان ورسئ دا څومره تاسو وینئ که نه دا برکات دي د چا دعاګانې دي چې الله تبارک وتعالی په دې علاقه کې او په دې ځمکه باندې داسې عظیمه د دین دپاره رڼا پیدا کړه دیر او سوات او باجوړ ټول علاقه ته خیر رسېږي نو الله حبیب څه وایي فصل لربک وانحر زما حبیبه ګورې احسان مې درته وکړو ستا نوم به د قیامت پورې زنده وي خو ته څه کړه فصل لربک دا الله عبادت او مونځ کوه شکریا ادا کوه الحمدلله وانحر او قرباني کوه ګورې مالی قربانی کوا بدنی قربانی کوا چې الله تبارک وتعالی ستا په عمل باندې نور مرضا شي او د هغې بدل کې عزت الحمدلله نو نن دا محفل چې جوړ عزتمنو دا زموږ ستا په خدای پاک یقین وکړه د ایمان تازه کېدو د ایمان د زیاتوالي
د ایمان د رڼا محفل دی الله دې ټول عالم اسلام ته نصیب کړي او بیا کوم طلبه تاسو وینئ الحمدلله د دې برکات به تاسو وینئ که علماو ته مولانا صاحب عمر کې الله خیر برکات وسره ټول علما کرامو کومې لوږې تېرې شوي دي کوم تکالیف تېر شوي دي کومې سختې تېرې شوي دي په ځمکه خوبونه شوي دي تکالیف برداشت شوي دي د هغې ثمرې ته نن ګوره چې الله تبارک وتعالی څومره عظیم شان دی محمد ابن ادریس امام شافعي رحمه الله بارک یو معشوم نوجوان دی او د حالات کمزورتیا دی مور وایي چې بچی لاشه علم زده کوه امام شافعي رحمه الله بارک روان دی عالم ته ځي او د هغه نه مسلې زده کوي حالات څنګه و نه کاغذ و نه دواتو نه پینو لیکل به په څه کېده یادول به په څه کېده د اوښانو دا غټ غټ شاته هډوکي نه دي چې کله به یې اوښ حلال کړو دا غټ هډوکي به ورته وو امام شافعي رحمه الله چې په لار تلو اوښ به چا حلال کړی دا غټ د شا هډوکی پروت دی به راواخېستو یا به چاته اوار کاڼی پروت و دی به راواخېستو او چې استاد به کوم مسله واورېده کم درس به وشو نو په کاڼي به په هغه هډوکي باندې او په هغه کاڼي باندې ولیکو او بیا کور کې اتاق و هغې ته به لاړو کې به خبرو دا دغه زندګي وه یو ورځ غرمه ټیم کې راغی ستړی دی ستومانه دی مور ته ابۍ روټۍ راکړه چې روټۍ وخورم ډېر وږی شوی یم هغوی یې بچی روټۍ کوم ځای درکړمه ته خو سهار ځې او ماسپښین راځې او هغې طاق ته ورځې او دا کاڼي او دا هډوکي راوړې ورشه هغه وګورم ما څه خو ډوډۍ نشته امام شافعي رحمه الله به ډېر خفه شو ورغی واپس لاړ کله چې په کوڅه باندې ځي یو ګاونډي دی یو کوڅه ده د هغه دیوال لوېدلی دی هغه مې سره راوستلي دي او دا دیوال دا کوم لار چې دا لږه نور هم تنګوي زموږ د مصطفی دا عادت شته که چې لار چېرته مې هغه تنګوي که نه چېرې دا تنګه شي زما کور پراخ خیر که لار تنګه شي هغه ورته ویل الله بنده دا خو لار تنګه څوک پې تللی نه شي او ته اوس لګې او لار کې نور هم دا دیوال دی خوا کې هغه سړی ورته قار شو مالدار سړی و ای پرېږده څه لرې شته سړی چې تا اوښان راله بیا بیا وران کړم امام صاحب نور هم خفه شو لاړ بازار ته وته د دنیا خلک را جمع شوی دی ګڼه جوړه د څه چل دی وایي صاحبه یو مسله بادشاه ته راغلې ده بادشاه وخت ته مسله راغلې ده د دنیا علما کابر راغلي دي او که دا چا حل کړه نو ډېر خوش قسمته وي وایي څه مسله ده وایي د باچا صاحب بیبي ده ډېر ښه تعلقات او محبت یو پرون یو خبره راله بادشاه صاحب او دوی ناسو ورته له خولې ووته د بیبي د خولې نه خبره هسې په سخته الفاظو کې ووته چې لرې شه دوزخي د خپل خاوند بادشاه ته وی وایي لرې شه دوزخي بیبیان کله کله شی نه خبرې وکړي بادشاه خبر او ډېر خفه شو ورته یې خلک زه دوزخي یم ته په ما طلاق یې چې کله بادشاه سوچ کې هغه هم خفه شو بیبي خفه شو یا الله داسې مسوس څه چل وکړو د دنیا علما کرام جمع کړي دي یو ته وایي صاحب داسې ویل دي هغه ته جنتي او دوزخي پته خو نه لګي چې ته جنتي او که دوزخي دا مسله نه حل کېږي په دې کې امام شافعي رحمه الله بعد د علم برکت ته خیم چې علم ته ګوره الله څه کوي چې په سخت علم زده کړی و په تکالیف علم زده کړی و الله د هغې څومره اوچه شان ورکوي چې راغی خلک ناست دی وایي صاحبه که د مشرانو اجازت وي الله دې موږ تاسو کې ادب پیدا کړي نو زه به دا مسله ورته حل کړم علما کرام خوشحاله شو بادشاه خوشحاله راځي خوا کوي ځان سه په ځای باندې کېنه وایي څه مسله ده امام شافعي رحمه بادشاه ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمې وي دا پر رښتیا ته ویاو وی دروغ به نه وي ما ته به رښتیا وی وی ښه وی دا راته ووایه چې تا چېرته په خپل زندګۍ کې د الله تبارک وتعالی د خوف او ير نه څه ګناه پرېښودلې ده بادشاه یې وقت سوچ کې چې هلکه داسې یو ټیم راغی چې زما د چا سره ډېر محبت وي بیبي سره کله چې زما شیطاني اثر پوره کول غوښتو او دغه وخت ما د هغې نه خپل حاجت پوره کوو نو هغې اسمان ته وکړه چې اتق الله بس زما زړه کې راغله چې الله دا زنانه ده او زه بادشاه یې وخت یم او دې زړه کې دومره خوف دی په الله قسم دغه ګناه ما پرېښودو په ژړا راوتلی یم امام شافعي رحمه الله فرمایي ته جنتي ته دوزخي نه خلک حیران شو دا ته څه خبرې کوې ویلا شي د الله کلام راوایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. صاحب الله وی سوچ د الله نه ویریده او د ګناه د الله د نه پرېښوده، خپل نفس قابو کې راوستو، دا جنتي دی. نو ته جنتي پته خپله بې طلاقه نه ده. بادشاه چې واورېده خلکو چې ټول خوشحاله شو. بادشاه چې کله امام شافعي رحم الله واپس راځي، فوجان ورشي داو خان د میوو نه او د سرو زرو ډک کوي، بارونه پې کېدی او د امام شافعي رحم الله کور ته ویسي. و خان را روان شو، سر پې را روان شو چې راځي راله هغه لار تنګه ده، سړي دیوال وال دی، لار تنګه ده، اوښ پکې نه ځي، څه چل دی؟ بادشاه یې وکتل وارته وي دیوال. فوجیانه دغه سړي دیوال وارته ته ګوره دا عالم دی او تا د هغه کور او لار کوڅه دغه کړده، هر څه یې ګډوډ. کله راله کور کې کېښوده شو، ابۍ راله بچه څه دي؟ ورته د دنیا میوې دي، پیسې دي. وایي څه دي؟ وایي ابۍ دا دغه هډوکو او دا کاڼو برکت دی چې تا یې ټول عمر دې په هډوکو په کاڼو باندې تېر کړو، دا د هغې برکت دی. عزتمن الحمدلله طالبان په خدای اقلم خوشحالېږي. ګورې په دې مزه چې ما نن په دارالمحققه کې سړه ډوډۍ وخوړه، په خدای پاک یقین کوي خپل واقع درته بیانوم. 1970 کې ما په حقانه کې دوره کوله. طالبان خو د پونو دا ډېسې نشته طالبانې راجمع شو. زموږ دورې طالبان ته ویل یاره تاسو داسې کوئ چې څه کار ډېر بې خوند دی. هلته به د شورو او د نهي په ورځ باندې دال او الو او نور به غوښه وه. احمد بخیان پنجاب نو د ملکې به ډېر وبرچکې وي دا کور تاسو نه وایي هر څه خراب دي. طالبان خو د زورو خلک بس چټ ولګېد چې هلکه بېګاله به ډوډۍ نه راخلې، بس چټ ولګېد نه چا ډوډۍ راواغسته نه ترکاري، هغه د تیلو اشټوپونه چې اوس بهیا بنئ هغې کې مونږ ځاله چای ډوډۍ وریجې پخې کړې. ستا مولا عبدالحق رحمه الله مبارک راغی، تلمیذ درس شروع شو، کېناستو. وی طالبانو مجي وی تا بېګا ډوډۍ خوړلې یا به نه وي؟ مونږ جي خوړې م ده. وی په الله قسم ما بېګا ډوډۍ نه خوړلې. چې خبر شو ما طالبانو هړتال کړی دی چې مرچکې ده او مالګه ده، نو ما ډوډۍ نه ده خوړې. بس مونږ هم خفه شو. بیا راته وایي چې طالبانو تاسو دا ګوجر ګړی پېژنئ؟ دا ښکته یې وکړله ډېر پخوانی درس و پکې. وی ګوجر ګړی پېژنئ؟ مونږ یې اودې پېژنو. وی زه په ګوجر ګړی کې طالب وم، چړی وم، مدرسې پخوانه وې. بیا مونږ به یې زیپې راغونډولې چې مو کله یې زیپې راغونډې کړې نو په پوړ به خورې کړې، څه وړې وړې مو ورتولې. نو طالبان غټ وو، هغه ډوډۍ به هغوی راواخېسته او تېره به یې کړه. مونږ به وږي پاتې شو. وی جما پېژنې جما ما ازیر شانګل کې مونږ اودې پېژنو. مونږ به لاړو ته دا چڼې جما به مروشي کوله او بیا هم پخه کړه. د ملا صاحب رحمه الله بعد یو لاس داسې شان ګوټ شانته وي، په دې لاس ما جمامه راغسته، هغه مونږ خوړه، ډوډۍ به نه وه، جما مو خوړه. عزتمنو دا برکات چې تاسو نن وینئ دا اکابرو سخت دي، تکالیف برداشت کړي. الحمدلله چې نن څومره اوس بیارو ته ګوره، علاقې ته ګوره، او د الله د کلام درس ته، طالبانو ته، د قرآن حافظانو ته، علماو ته، بنینو ته او بناتو ته ګوره چې څومره الله تبارک وتعالی د خپل قرآن مقدس برکت کار کوي. عزتمنو نو برای مهرباني طلباو درخواست ته کومه دا لږه سخته برداشت کړي او د سخته څه وروستو ډېر لوی راحت دی. فإن مع العسر یسرا. ګوره تکلیف برداشت کولو سره ډېر خوشحالي الله راولي. نو زما یقین دی چې الله العالمین به تاسو ته په روان زندګۍ کې ډېر خوشحالي نصیب کړي او دا د الله تبارک تعالی عظیم احسان دی چې نن په دې علاقه کې د قرآن درس شته، مدرسه شته. دا یو خبر صرف تاسو ته کومه د اداره کې نور تعبیر شروع کېږي. نو یا ساتئ هغه خوشقسمت انسان دی چې هغه خپل بچی د قرآن او دین خدمت ته کېنو. او ګوره کله چا نه یې کېنولي نو یا ساتئ هغوی دپاره هم پکار ده چې ځان په دغې کې څه واخلي. د شام یو عالمو پخوا هغه یو تقریر کړی و، انګلیش کې هم د هغې ترجمه غالبا راغلی و، چاته به یاده یا به نه یاده. هغه شام قاضي صاحب وی چې را هلته چې مړی وشي نو غسل ورکړي او جنازه پوښي بیا یې مقبرې ته وړي. د قبر دپاره خاص کسان دي هغه قبر کیني. دا د شام د قاضي صاحب وایي چې را زما یو دوست و هغه هم دا قبر به کنستو. وایي ما ته یو ځل تپوس و چې یاره دا راته ووایه چې تاسو پرې قبرونه کینئ او مړي ښخې څه ناشنا واقع دې ولیدی که نه؟ بیا هغه په ژړا شو چې صاحبه ما یو واقع لیدلی او زه حیران یم اوسم. ویې څنګه؟ وی دلته یو بوډۍ ابۍ د هغې یو ماشوم بچی وپا شو، بالغ شوی و دغه حد ته رسېدلی و. وی په الله قسم چې کله جنازه وشوه او دې قبر کې مې کېښودو نو ما دې قبر کې کېښودو یو دوه نوراني کسان راغله او زما د لاس نه دا ماشوم واخیستو او زه یې راټینده کړم او بس بیا پرې خبر شوی نه یم.
وایي زه بیا بېهوشه پروت یم هېڅ پته ونه لګېده حیران وم بیا چې کله خدای پاره وکړم دې کې تپوسونه کوه یو عالم نه هغې هلکه دې کې بحث مه کوه بس دا د الله احسان دی اوس دغه چې دوراني کسان راله ستا د لاس نه ماشوم واخیستو دا به څوک د الله دوست نو دا قبر والا لاړه دې ماشوم مور تپوس کوي ابوی دا راته وویل چې دا څوک و ویې بچیا دا خو طالب و ده به علم یې زده کوو قرآن به یو ډېر تکالیف یې برداشت کړي دي اچانک بس مرګ ورته راغی وفات شو الله دې ژوند ښایسته کړي نو هغه ابوی په الله قسم ما چې کومه خبره ولیده هغه قبر کې نشته هغه الله ځان ته بللی دی د الله قدیم و د الله د دین خدمت یې کوو وایي دا خبر تېره شو لس کاله پس بیا د علاقایي صاحب خبره ده وایي لس کاله پس بیا یې ماشوم مړ شو ښه نوجوان تکړه کس مړ شو او بیا هم دغې طریقې سره وایي چې کله ما کېښود بیا نوراني شکلونه راغله او دغه ماشوم یې زما د نوجوان لاس نه واخیستو غیب شو بیا حیران شوم وایي بیا ابوی لایم چې ابوی دا راته ووایه او مخکینی خو ماشوم ستا بچی و دا څوک و وایي بچیا دا هم ګوره زما بچی و مشر و نو یې واقع چې کوم حال الله کړی د هغه سمدستي وچوله دا عالم وایي نه بچی دا خو عالم نه و ده لواري کوله دې ترکاڼو دی چې به کومې پیسې ګټلې نو په هغه طالب یې خرڅ کولې کوم چې زما مخکینی بچی علم یې کوو نو ده به ټول پیسې په هغه باندې خرڅ کولې چې دا د دین عالم دی او دین خدمت کوي چې الله په دې کې زما حصه وکړي هغه ورته ابوی مبارک شه زما دې په الله قسمي کوم مرتبه چې هغه بچي له الله هغه ورکړه دغه مرتبه الله ستا دې بچي له ورکړه پس یې ورکړه د عالم خدمت یې کوو کن عالما او متعلما او سامعا او خادما ولا تكن خامسا فتهلك وې د معیارو د خلکو به ټول مسلمانان درخواست کوم ورئ په الله یقین وکړئ که مړه خوشحالول غواړئ دا نن چې تاسو په دې کورونو کې ناستئ پر ځمکو کې ناستئ دا ګوړې او دا غنم خورئ دا به د چا وکنه دا ځمکه د چا وه دا کورونه د چا وکنه ما ته خوشحالي کوو قبر کې پراته دي که دغه خپل اقارب مور پلار خوشحالوي برای برابي تاسو دې مدرسې امداد وکړئ چې دا پلار په قبر کې خوشحاله شي مور په قبر کې خوشحاله شي او تا الله برکت او د هغې بدله درکړي عزتمنو نو زما دې ټول خاندان ته هر مسلمان ته درخواست دی چې د خپل وس مناسبه د دې د علوم د تیارېدو لپاره ځان لپاره خپل خیر ولټوئ او چې چا چې دې خیر ولټو نو دغه په قبر کې پروت دي او په خدای کې نو سهار ماښام به د دې قرآن مقدس دا برکات د دې انوار د دې خیرونه دقې مړو ته رسېږي نو زما درخواست دی زموږ ستاسو اکثر مړي وشي که نه الله دې مغفرت نصیب کړي میخ او سنډه حلالول ډېر ښه خبره هغې مخالفت نه کومه خو زه سنډه دې حلال کړو میخه دې حلال کړه بس ختمه شي لاړو کړی شو که او که دغه د میخې او د سنډه رقم تا راواخیستو چې الله ستا د دین دپاره مدرسې لی ورکومه نو تر څو پورې چې دا مدرسه آباد وي په دې کې طالبان څومره علم کوي څومره تلاوت کوي نو سهار او ماښام به ستا مور او پلار ته د دې د برکات رسېږي الله تبارک ته موږ تاسو ته د قرآن مقدس علم نصیب کړي او د هغې خدمت نصیب کړي او د هغې محبت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین